سلامونه ملګرو، سلامونه. باران او پېښور او زما سفر د سوات په لور باندې د سپرلي مشاعره ده. سپرلی سپرلی موسم دی، ملاقات تبانه جوړه کا، راشه په چکر جانانه سوات تبانه جوړه کا. د پېښور د فلای اوور نه روان شوم. یقین وکړئ ملګرو، د دې پښتون وطن د شعر او ادب دپاره، د علم او فرهنګ دپاره، د ښکلا څڼې سترګې دپاره یوه شعوري هڅه کوو. رښتیا خبره دا ده، د دې ځای نه روان شو او دا په میلیونو سفر وکړو. سوات، شانګله، دیر، باجوړ، وزیرستان، تورغر. ای های سوات، باجوړ، وزیرستان زما دی. دا خړه ځمکه، شین اسمان زما دی او بیانیه زما، بیان زما دی. مشاعرې له روان یم، ما سره اوسئ. پخوا به راسره راشد خان راشد و، خدای دې وبخي په ژوندانه باندې. راشد خان راشد اوس لږ مصروفیات شو، دغسې نورې کنډې کړمې شوې، منډې تړې شوې، کار روزګار شو. نو پخوا به ما دا شعر وی چې د مینې دوه جوارګر، دوه تاوانیان، دوه لیوني، په ټول پښتون وطن کې زاو جانان دوه لیوني. نو اوس به دا شعر داسې ویو، د مینې یو جوارګر، یو لیونی، یو تاواني، په ټول پښتون وطن کې دغه سړی یو تاواني، یعنی زه تاواني یم. خو به هر حال دا تاوان نه دی، دا ګټه ده چې کله ته د قام په درد باندې لړلی شعر دنیا ته رسې، چې کله ته د قام د آبادۍ د سوکالۍ په احساس باندې تر لرې لرې غرونو ځې او دا ګورې زما غني وطن ته چې دا لرګي دي، دا بنج دي، دا ترړې دي، دا زما د وطن وسایل دي. زما د بارانونو ته ګورئ، زما آبي وسایل ته ګورئ. خو بیا هم اصلي خبره، په دې شته لرګو کې موږ د سوي ګیس په لوډ شیډینګ کې برباد شو. په دې شته بارانونو کې موږ د بجلۍ لوډ شیډینګ ووالو، خوارې کړو. په هر حال په دې به هم خبره کوو، زمونږ وسایل، زمونږ مسایل ولې زیاتوي. دغه وسایل چې نورو قامونو سره نو هغه کامیابي. خو مشاعرې له روان یم، شعرونه واورئ. شعرونه مشاعره کې ډېر محترم رحمت شاه سایل صاحب دی، ممتاز اورکزی صاحب دی، عطاالرحمن عطا صاحب دی، منیر بنیری صاحب دی. لوی لوی سټې دي، دا د ټول آباد وي. هر شاعر لایق زاده لایق صاحب دی، ځکه چې دا د دې وطن د سوکالۍ انګازې پوره نړۍ ته رسوي. راځئ ما سره چې د دې مشاعرې نه خوند والو. په لاره به درته یو ټکې د دې موټروې نندارتون هم ښیمه. افسر ملک افغان سے صحیح د ډېر محترم ممتاز اورکزی صاحب زمونږ نن د صدارت په څوکۍ ناست دی. د هغو په اجازت باندې یوه خبره دا کومه، لایقزاده صاحب ساهو شعر د پخو او درنو مغزو د سپېڅلو احساساتو د نچوړ نتیجه ده. زه د پېښور نه راغلم، غزل مومند صاحب د هغه مومندو نه راغلی او ممتاز صاحب، دانش صاحب د شیرینګل نه راغی. دا به عاجزانه التجا وي چې موږ دا شعر ویل صرف دې نه راځو چې هلکان واوو کړي او لایکس راکړي او کمنټ وکړي. موږ یو احساس او یو درد راوړو د سوات ته، د پښتون ته، د پوره پښتون ډایسپورا ته یوه لویه ستونزه رامخ ده. په دې شعر به ځان پوهه کوو او دا به مخکې خلکو ته رسوو او د دې تبلیغ به کوو. نو زه یوه خبره ډېر په معذرت سره کومه، ګران زموږ ډېر خوږ ملګری دی. یو چې په سوات کې مشاعره کې نو داسې ساوند به ساتئ چې د علم د غر ته کم از کم زموږ اواز رسي، ګړنګین ساوند. دویم چې دومره درانه شاعران راغواړي نو ډېر غټ حال به هم را پیدا کړي، موږ ته واړه واړه حالونه هم شوي. او آخري خبره بیا به زه شعرونه له راځمه. زه کله کله په دې هم خفه شمه، موږ ټول شاعران د ډېر لرې نه راشو، نو بیا کله کله موږ په خپلو کې خبرې کوو. لایقزاده صاحب ما سره ډېر شی خبرې وکړې دغلته، نو ښه شاعر موږ وانه ورو. تاسو هم ګوڼېږئ، نو یقین وکړئ بیا زما زړه ډېر زیات خفه شي. یو بل به چې کوم دی په دې کې نه مشغول او شاعر به اورو. او زه دا وایم چې پښتون وطن ته چې کوم وینې پرهر ماښامونه او سهارونه رامخ دي، نو پکار دی چې موږ شاعر دومره په احترام سره واورو چې کم از کم پن ډراپ سایلنس وي. نو دا به مې التجا وي. منیر پاتې دی، دانش صاحب، ممتاز صاحب، ډېر مشران که دې وانه اورېده، زه به د سوات نه ډېر ګیلمن لاړ شم. د پېښور نه پس که زمونږ چېرته سترګې دي نو هغه د سوات خاورې ته دي او دې زلمو ته دي. دا به د پښتون وطن د بقا
ډېر راوړي شعر ته راځم حاجي خبرې هم ډېرې کېدای شي او زه هم پوره افلاطون یم وګورئ همدرد صاحب شعر دی چې تا هر څومره کتورې او نیزې ساتلې دي تا هر څومره کتورې او نیزې ساتلې دي ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلې دي او دې خلکو که په زړونو کې تیرې ساتلې دي خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلې دي او ممتاز لالا شعر دی چې بارود کره ماتم جوړ کا خو موږ به ژوند کوو بارود کره عادل جانه موږ ته بجلي هم نه ټینګېږي بجلي ته به انتظار کوو که څه به خیر دی خیر دی وایم داسې کار و چې یو بوډۍ وه که نه د هغې داسې یو نری غوندې بچی او عادل جانه نو هغه په دې کلي کې داسې د عجز غوندې یو زورور سړی و نو هغه له دا بچی ډېر زیات ووهو نو هغوی له به چې څوک غمخورګۍ له تله نو هغوی وایي زما زوی وایي سراب والی دی او ته عبدالرب والی دی نو موږ ستاسې ساوڼ خراب او څه بجلي لاړه نو ممتاز صاحب دا قصه جاري ساتو که بجلي راځي بارود کرا ماتم جوړ کا په موږ به ژوند کوو اسمان ټیټ کا تورتم جوړ کا په موږ به ژوند کوو او رباب رباب غزل غزل ژوندون د پښتنو خنجر جوړ کا تبم جوړ کا په موږ به ژوند کوو او کاږه واږه باڼه دې موږ ته ژوند بخي کافرې کاږه واږه باڼه دې موږ ته ژوند بخي کافرې یو کوک جوړ کا بل سم جوړ کا په موږ به ژوند کوو او گلویشا گل خوبانی گل اندامه گلورینه گلویشا گل خوبانی گل اندامه گلورینه گزار کوو بل غم جوړ کا همون به ژوند کوو او ممتاز دا یو څو شعرونه دي ترنم کې کوشش کوم که تاسو غلی شوئ نو کېدای شي د اواز درشي شعر دی چې لایقزاده صاحب کړم یې غدار نوکری نه کوما کړم یې غدار نوکری نه کوما د دې سرکار نوکری نه کوما د دې سرکار نوکری نه کوما د دې ریاست بیانیا خطا ده د دې ریاست بیانیا خطا ده د ټوپک مار نوکر نه کوما د ټوپک مار نوکر نه کوما د دې سرکار نوکر نه کوما زاد لاهور پاسیس سس کوم زاد لاهور پاسیس سس کوم د تور لنگمار نوکر نه کوما د تور لنگمار نوکر نه کوما د دې سرکار نوکر نه کوما افغانستان نوکر سر پسترگو افغانستان نوکر سر پسترگو خود اغیار نوکر نه کوما د دې سرکار نوکر نه کوما او د دې سرکار بسنه وکړو چې پښتو بو کې د بجلی دا حالات